قدرمنو سلامونه مې قبول کړئ. یوه ښځه وایي چې خپل لیور راسره ناروا کار وکړ، خپل لیور سره مې داسې کار وکړو ځکه چې د دې ښځې به بچي نه پیدا کېدل. دغه ښځې خپلې خبرې شریکې کړي دي. که تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ، د دې ښځې خبرې اورېدل غواړئ، نو موږ سره خامخا تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، دغه ښځه چې په خپلو خبرو کې وایي چې زما به اولاد نه پیدا کېدلو، خو د دغه اولاد نه پیدا کېدو په وجه باندې ماته کور کې دومره مسایل جوړ شوي وو چې ماته به اکثره وخت دا وارننګ راکول کېدو چې ستا بچي نه کېږي نو زه به په تا باندې بله ښځه وکړم، او یا به مې راته خواښې هم ویل چې ستا بچي نه کېږي نو ښه ده چې زه خپل بچي ته بله ښځه وکړم، او که بیا تاته طلاق هم درکوي هېڅ خبره نه ده. خو دا ښځه وایي چې ما د خپل ځان ټسټونه کړي وو، زه هسپتال ته هم تللی وم، ډاکټر ویل چې په تا کې هېڅ مسله نشته، مسله ستا په خاوند کې ده. خو د دې نه پس هم زما خاوند دغه خبرې ته تیار نه و چې د خپل ځان علاج وکړي. نو د دې دپاره دا ښځه وایي چې ما مې خپل لیور سره لاره واخیستله، او هغه چې یو ورځ په کوټه کې یوازې ناست و، نو دا وایي چې زه ورغلم او هغه سره مې دغسې کار وکړو، ځکه چې دا وایي چې هغه به هم ما سره دغسې کار کولو ته زړه ښه کولو. نو چې کله مې ورسره دا کار وکړو، زه د اولاد بیماره شوم، خاوند مې هم ډېر زیات خوشحاله و چې څه موده پس زما زوی پیدا شو. خاوند مې ډېر زیات خوشحاله و، خو هغه ته دا معلومات نه و چې دا د ده نه دی، دا د بل چا نه دی. خو ډېره د افسوس خبره ده چې زموږ خلک ولې خپلو ښځو ته داسې خبرې کوي چې د هغوی زړه راتنګ شي، او ځینې خلک پکې داسې کار ته هم مجبوره شي. پکار ده چې سړي خپل علاج هم وکړي، او که ښځه کې دا فرق وي هغوی هم خپل علاج وکړي. دا دومره غټه خبره نه وي، خو چې کله دا دې حد ته ورسي نو تاسو خپله وګورئ چې ښځه خو کمقله وي داسې قدم اوچتوي چې بیا هغه ټول عمر دپاره د هغې جبرانول نه کېږي. امید لرم چې تاسو به زما د دې ویډیو په مقصد باندې پوه شوي یئ. د ویډیو کتل مو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خپل نظر راسره ضرور شریک کړئ چې تاسو داسې خلکو ته څه پیغام لرئ.